ستونزې لکه د ځوانېدانې، سوریایس، اکزیما، زیړي یا جاینډس او نور د فنګس پوټکي انتاناتو درملنې ته وده ورکوي. د مثال په توګه په یوه څېړنه کې څلور اونۍ د لمر وړانګې اخیستلو درملنې په بریالیتوب سره د 4 خلکو د سوریایس ناروغي له منځه وړې. په داسې حال کې چې د لمر وړانګې په پوټکي کې معالجوي اغېزه لري او د لمر وړانګې په بریالیتوب سره د پوټکي اختلالاتو کارول شوي، د درملنې دا بدیل میتود باید د نظارت لاندې ترسره شي تر څو د الټراوایلټ یا نامرئي وړانګو د منفي اغېزو مخه ونیسي او ګټې یې له خطرونو څخه ډېرې کړي. دا په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره ډېره ښه ده. مطالعې څرګندوي چې د ماشوم د ژوند په لومړیو څو میاشتو کې د څرګندېدو اندازه د ماشوم په وده کې تاثیر لري.